بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د قرآن مجید پښتو لنډ تفسیر دی چې هغه ما ډاکټر محمد ظاهر مکی د قرآن رڼا په نامه لیکلی او لوستلی دی او بیا زما ملګری مهندس سالم بن محمد بلقاسم په رادیو کې ثبت کړی او تیار کړی دی. نو هیله ده چې ګران اوریدونکي ورڅخه ګټه واخلي او من د خپلو نیکو دعاګانو نه هیڅکله هم هیر نه کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې خپرونه د قرآن شریف په تلاوت د شیخ القرآن ډاکټر ماهر المعیقلی د کعبه شریفی امام په تلاوت پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی د الفاتحه سورت په باره کې څو لنډې خبرې. د الفاتحه سورت هغه مبارک سورت دی چې قرآن شریف د الله عظیم کلام ور باندې پیل شوی دی. نو ځکه دا سورت په الفاتحه باندې نومول شوی دی، یعنی د قرآن کلی. او همدارنګه دا سورت په نورو ډیرو نومونو هم نومول شوی دی، لکه ام القرآن او ام الکتاب. او دا ځکه چې د قرآن شریف ټوله محتوا په لنډو الفاظو کې په الفاتحه کې ځای شوې ده. او د الفاتحه بل مبارک نوم السبع المثانی دی، او دا په دې خاطر چې د دې سورت آیتونه 9 آیت دي او د هر آیت معنا په ټول قرآن کریم کې په تکرار سره په وار وار راغلی ده. ګرانو اوریدونکو، د الفاتحه سورت د الله هغه مبارک لارښود کلام دی چې زمونږ ژوند لپاره یې راته پوره لارښوونې کړي دي، او هغه زمونږ د ژوندانه دستور دی او زمونږ زړونه د الله په عظمت او وحدانیت باندې رڼا کوي او د کفر او شرک او ناپوهۍ تیارونه منګ ساتي. او الفاتحه سورت مکی سورت دی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هجرت نه مخکې په مکه معظمه کې نازل شوی دی. او د فاتحه لوستل په تکرار سره د لمانځه په هر رکعت کې واجب یا سنت دی. ګرانو اوریدونکو، سنت چې د الفاتحه سورت تلاوت او لوستل په لمانځه او بیرون د لمانځه نه په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې پیل کو. او همدارنګه د قرآن شریف بل هر سورت تلاوت باید
په اعوذ بالله او هم په بسم الله باندې شروع سي. او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنا دا ده: الله ته د رټل سوي شیطان نه چې زموږ دښمن دی پناه وړم. او همدارنګه الفاتحه لکه د قرآن نور سورتونه پرته له سورت التوبې نه په بسم الله الرحمن الرحیم باندې پیل سوې ده. او بسم الله الرحمن الرحیم چې د قرآن کریم یو مستقل آیت دی، معنا یې دا ده: د الله تعالی په نامه باندې چې په خپلو ټولو بندگانو مخصوصا مؤمنانو باندې مهربان ذات دی شروع کوم. درنو اوریدونکو، د الفاتحې سورت د هر آیت لنډه معنا چې ټول آیتونه یې 9 آیته دي دا ده: ټول حمد و ثنا او ستاینه الله لره ده چې د ټول عالم او جهان او د ټولو مخلوقاتو رب او څښتن او پالونکی دی. الله په خپلو ټولو بندگانو مخصوصا مؤمنانو باندې مهربان او پالونکی ذات دی. الله تعالی د آخرت او قیامت ورځې چې په دغه ورځ د هر چانه حساب اخیستل کیږي ټولواک او پاچا دی. نو ای ربه، یوازې ستا عبادت و بندگی کوو او یوازې ستانه مرسته او مدد غواړو، او دا ځکه چې هر شی ستا په واک او اختیار کې دی. نو ای لویه څښتنه، موږ سمې لارې ته هدایت کړه. د هغو کسانو لارې ته مو هدایت کړه او په هغې باندې راته د تګ توفیق راکړه چې تا په هغوی باندې خپل نعمتونه لورولی دي. او هغوی پیغمبران دي او هغه کسان دي چې په پیغمبرانو یې ایمان راوړی دی او د پیغمبرانو په لار روان سوي دي. او د هغه چا د ملګرتیا نه مو ربه وساته چې هغوی مغضوب علیهم دي او تا د خپل رحمت نه هغوی رټلی دي. هغوی د حق لار پیژندلې خو ورباندې نه دي روان سوي لکه یهود، او یا دا چې د حق لارې نه بې لارې سوي دي لکه نصارا. نو الهه، موږ هغوی ته ورته کسانو ملګرتیا نه هم وساته. آمین یا رب العالمین. قدرمنو ورونو، آمین هغه کلمه ده چې د فاتحې په آخر کې ویل کیږي او معنا یې دا ده: الهه، زموږ دغه دعا قبول کړه. او د دې دعا ویل د فاتحې په آخر کې سنت دی. درنو اوریدونکو، دا دی اوس ستاسو پام د البقرې سورت د لومړنیو آیتونو پښتو معنا او ترجمې ته را اړوم. د دې مبارک سورت د معنا کولو نه وړاندې څو لنډو مقدماتي خبرو بیان ته ضرورت دی. ګرانو ورونو، لومړی دا چې د البقرې سورت مدني سورت دی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په مدینه منوره کې وروسته د هجرت نه نازل سوی او پکې ډیر شرعي احکام چې د الله تعالی لارښوونې او فرمانونه مسلمانانو ته پکې بیان سوي دي. دا صورت په البقرې باندې نومول سوی دی ځکه پکې د بني اسرائیلو د غوا کیسه راغلی ده چې د یهودو د زړونو دننه تور حقیقتونه چې د دې قوم خاصیت راښکاره کوي پکې سوی ده. درنو اوریدونکو، دغه صورت
په الف لام میم باندې چې په عربي ژبه ورته مقطعات حرفونه ویل کیږي پیل سوی دی او همدارنګه د قرآن شریف ځینې نور سورتونه هم په همدې حرفونو او تورو پیل سوي دي او دا حرفونه ځانته ظاهري یا لفظي معنا نه لري. نو ځکه د قرآن شریف مفسرین په تفسیر کې وایي الله اعلم بمراده، الله په خپل مراد او غرض باندې ښه پوهیږي. خو د دې تورو او حرفونو د مغزونو معنا په بیان کې مفسرین نو ډیر څه لیکلي دي او یوه غوره معنا یې دا ده چې الله تعالی د ځانته حرفونو کې دې ته اشاره کړې ده چې قرآن شریف د الله کلام او خبرې دي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلې کړي او هیڅ څوک هغو ته ورته کلام او صورتونو د راوړلو توان نه لري. حال دا چې د قرآن شریف ټول آیتونه د همدې عربي تورو او حرفونو نه جوړ سوي او ټول قرآن شریف په روښانه عربي ژبه باندې نازل سوی دی. نو د عربو شاعرانو او ادیبانو بیوسی او عاجزی د قرآن شریف غوندې کلام او خبرو د راوړلو نه د قرآن شریف په ادبي اعجاز باندې دلالت کوي چې د عربو ټول شاعران او ادیبان د نزول په وخت کې د هغه د مقابلې نه عاجز شول او الله تعالی په دې حرفونو سره دوی ته ګواښ کړی چې که تاسو شک لرئ چې قرآن د الله کلام نه دی نو هغه ته ورته کتاب او یا څو سورتونه او یا یو سورت راوړئ چې د همدې عربي حرفونو نه جوړ سوی وي. درنو اوریدونکو، الله تعالی د البقرې سورت په پیل کې ټول خلق د ایمان او عقیدې په تله په درې برخو ایښلي دي او د هرې ډلې لنډ صفتونه او خویونه یې موږ ته پکې بیان کړي دي چې لومړی ډله یې مؤمنان دي او بیا کافران او ورپسې منافقان دي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو په زړو کې کافران دي او ایمان نه دی راوړی. درنو اوریدونکو، دا دی اوس د البقرې سورت لومړنیو آیاتونو لنډې معنا ته چې د هر آیت پښتو معنا بیله کیږي ستاسو پام را اړوم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم الله تعالی د دې حرفونو په معنا باندې د بل هر چانه ښه پوه او عالم دی او قرآن شریف لوی کتاب دی کې شک نسته او هغه د الله کلام دی او متقیانو لپاره لارښود دی او دوی د الله په لاره روانوي او متقیان هغه کسان دي چې په غیب باندې چې په سترګو یې نه ویني ایمان راوړی او لمونځ کړي او د هغه مال نه چې موږ دوی ته روزي کړی د خدای د رضا لپاره خیرات ورکوي او زکات باسي او همدارنګه متقیان هغه کسان دي چې په هغه کتاب باندې ایمان راوړی چې هغه په تا باندې ای پیغمبره علیه الصلاة والسلام نازل سوی دی او همدارنګه دوی په هغو کتابونو ایمان راوړی چې هغه کتابونه ستانه پخوا تیرو پیغمبرانو باندې نازل سوي و لکه زبور، تورات او انجیل. او همداسې دا متقیان د آخرت په ورځ چې حق ده او راتلونکې ده
ایمان او باور لري، او دغه کسان چې دا لوی صفتونه په برخه دي او متقیان دي، خپل رب او څښتن سمې لارې ته هدایت سوي دي او دوی په دنیا او آخرت کې بریالیان او سرلوړي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.